ایمان لري په الله تعالی، پچا ایمان لري په رسولانو، نو رسولان بیل مومن به دا. پچا ایمان لري په ملائکو، ملائک بیل مومن به دا. پچا ایمان لري د الله تعالی په کتابونو مومن به سمانا، یعنی په کوم سیس باندې چې څوک ایمان او یقین او باور لري هغه ته څه ویل کیږي؟ مومن به. نو دا اوس اوامر دي، تعلق د باطن سره دی او شرعاً موږ او تاسو په مامور یو چې په دې کارونو باید تاسو اتیان وکړئ او راته ور باندې وکړئ. یا د ایمان ترڅنګ مولوی صاحبانو اخلاص دی په عمل کې. اخلاص په عمل کې څه معنا؟ عمل خو بنده کوي، اوس مثلا منځ دی د دې یو طرف ته تعلق د اعمالو د جوارح سره دی چې دا پاندامونو کم کار ته کوي، دا ټیټو بره کېږي او لاسونه دې تړلي دي رکوع سجدې ته ځي، نو دا خو هغه څه چې تعلق د اعمالو د جوارحو سره و. اوس د ده په شان چې دا منځ دی او د ده په شان کم نور اعمال دي، شریعت موږ او تاسو ته وایي چې باید تاسو په دې اعمالو کې اخلاص او للهیت وي. اخلاص څه معنا؟ اخلاص دا معنا چې دا عمل ستا یوازې د رب العالمین دپاره وي، بس ریا پکې نه وي، ځان ښودنه پکې نه وي. چې څوک وایي دغه دی زه منځونه کوم خلک راته ښه سړی وایي، زه تلاوتونه کوم خلک راته ښه سړی وایي، زه صدقات ورکوم خلک راته ښه سړی وایي. نه، دغسې سوچونو باندې چې څوک عبادات کوي نو دې ته مولوي صاحبانو اخلاص نه وایي. دې عمل کې ریا موجوده ده، ځان ښودنه موجوده ده. او که انسان اعمال ترسره کوي او په دې اعمالو کې مقصد دا دی چې دا اعمال زه ټول په ټوله د رب العالمین دپاره کوم او د هېچا لحاظ هم پکې نه کوي، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ اخلاص. اخلاص دا معنی چې ستا عمل خالص یوازې د چا دپاره وي؟ د رب العالمین دپاره. نو اخلاص هغه شی دی چې تعلق یې د چا سره دی؟ د باطن سره. موږ تاسو پې مکلف یو. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. رب العالمین وی تاسو احسان کوئ، یقینا الله تعالی محسنین خوښوي. نو احسان بل شی نه دی، همدغه اخلاص دی چې ستا په عمل کې اخلاص او للهیت وه. نو په دې موږ تاسو مامور یو. یا لکه مولوي صاحبانو رضا راواخله، د الله تعالی په فیصلو باندې رضا، یا لکه صدق راواخله. دا هغه څه دي چې موږ او تاسو مامور یو ورباندې چې رب العالمین وی دا کارونه وکړئ. او تعلق یې د چا سره دی؟ د انسان د قلب او د انسان د باطن سره. او بعضې شیان داسې دي چې تعلق یې د باطن سره وي خو لیکن نواهي وي، شریعت منع کړي یو چې ګورې دا کارونه مه کوئ. هغه نواهي کم دي مولوي صاحبانو؟ لکه الله تعالی دې موږ او تاسو وساتي نفاق، حسد، غرور، انانیت، کفر، عجب، ریا او داسې نور بیکاره صفتونه د انسان په باطن کې وي. کله د انسان باطن کې حسد وي، د مسلمان سره کینه کوي. کله یو مسلمان د انسان په باطن کې عجب وي. عجب معنا خودپسندي. خودپسندي دې ته وایي چې انسان په خپل ځان مین وي او خپل ځان ورته ښه ښکاري او خپل ځان خوښوي، او دا د خپل ځان په مقابل کې نور څوک ورته ډېر ادنه او کمزوري ښکارېږي. دې ته خودپسندي وایي.